بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیاي او خوشحال بیاي. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یي، الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. زما عزتمندو، نن د یوې بلې خاصه بهترین عظیم الشان وظیفه سره دستاسو مخکې حاضر شویم. دا وظیفه د هغه ورونو او خويندو د پاره ده چې هغوی دا خواهش وي چې الله تعالی مونږ ته خپل کور راکړي او زمونږ د استوګنې د مسله حل شي. نو زما عزتمندو، د استوګنې د مسلې د پاره او د پردي کور نه نجات د پاره د خپل کور د حصول د پاره ډیره مبارک او عظیم الشان وظیفه ده. زما عزتمندو، کچری تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ، سکپ کوئ ما. او کچری په اول ځل باندې زما د چینل مو وزټ کړی وي، تر اوسه پورې مو چینل سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه د نیکه خبره خورول د صدقه جاریه ده. زما عزتمندو، دا وظیفه صرف یو لس ورځې کول دي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به تاسو ته خپل کور درکړي. زما عزتمندو، طریقه د وظیفه دا ده چې اول به او 10 شردامو کې او بیا به 2 رکعاته نفل وکړي. د نفلو نه پس به یو لس پیرې درود پاک وي، هغه درود شریف چې مونږ په مانځه کې وایو، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. او د دې نه پس به زما عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم 786 مرتبه او 180 پیرې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وای، او اخره کې بیا درود شریف وای 11 پیرې. او داینا پس بیا په اجازه سره الله تعالی نه دعا غواړي د خپل کور د حصول لپاره. ان شاء الله تعالی الله جل جلاله به تاسو ته د دې وظیفې په برکت سره الله جل شانه به تاسو ته خپل کور درکړي، او الله رب العزت به تاسو ته د پردي کور نه نجات در نصیب کی. عزتمند، امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه وستا سو ډیره زیاته خوښ شي. ملاویږم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.